څومره وخت کېږي کاکا چې دلته په کار باندې مصروف یاست؟ 10 کاله کېږي. 30 کاله همدغه یو د رنګ په دوکان کې؟ د رنګ دوکان. تاسو اول وخت کې دغه کاروبار د څومره سرمایې نه شروع کړ؟ دا تقریبا چې 50,000 سرمایه شروع شوې. زما تقریبا 15 کاله کېږي دلته. 15 کاله نه ډېر وړوکی هلک وم، ګیره مې نو همدغه لګیا یم تر اوسه. څوک چې خارج کې اوسېږي په بهر ملکونو کې هغوی ته ستاسو پیغام دی؟ بس پیغام مې دا چې په هر ځای کې بس خدای دې ګل ګلزار لري او خوشحاله لري. بس هر سړی چې دی څوک د مسلې نه دی تللی، بس د مجبورۍ زم در روان زم در روان یم. بس ځانونه آماده لرئ. بس پاکستان نه خو به نه راغلی ورور؟ یو تقریبا داسې یو 8 کاله کېږي راغلی. سټایل دې تر اوسه پورې د هماغې؟ ولا ډېر خلک راوایي شینوار یو د هغه خیال کوي. آیا تاسو پوهېږئ چې نن زموږ په ښار کې څه تېرېږي؟ ځینې خبرې شته چې باید واورېدل شي. دا دی زموږ د نن ورځې ښاري راپور چې زه اقبال میاخیل تاسو ته د افغان لوک یوټیوب چینل څخه وړاندې کوم. نو هیله ده چې خپرونه تر پایه پورې را سره وګورئ او په خپرونه کې را سره ستړي نه شئ. درنو لیدونکو د لومړي ګډونوال سره مرکه لرو. السلام علیکم کاکا جان. مننه، ژوندی اوسې. څنګه یې؟ هوا سره څنګه یې؟ نن خو هوا هم ښه ده ماشاءالله. ښه هوا ده، نارمل هوا ده. بس سمه که هوا ښه وي یا نه، تاسو خو نو د اور سره نږدې یاستئ او تاسو خو یخ به هم نه کېږي. ماشاءالله ښه ډبل جاکټ مو هم اخوستی؟ هو ځان مې فټ کړی ده. بس یونیفورم غوندې لباس ده، نو واچوه څنګه کې مجبوریت ده. همدغه کراچۍ کې تاسو سره څو کسه مصروف دي؟ څو کسه تاسو سره کار کوي؟ مونږ تقریبا خپله یو زوی مې یو مې زوی دی او یو شاګرد دی، یو ورور مې، 3 کسه وخت سره کار کوو. څوک مکتب ته ځي، مکتب نه بعد راځي. څوک مدرسې ته ځي، مدرسې نه بعد راځي. یعنې په یو ټیم کې 4 واړه یو ځای په کار باندې نه ستئ مصروف؟ اوس هم ګوره 2 کسان یو. تاسو نو د څومره روپو نه، د څومره بودیجې نه تاسو کاروبار شروع کړ؟ زمون کاروبار خو داسې ده، یو کراچۍ ده، تقریبا ټول چې حساب وکړي 20,000 روپۍ هم نه راځي. 20,000 یې ونیسه. یعنې د هماغې اول سر نه تاسو هماغې 20,000 روپو نه کار شروع کړ یا وروسته هم لږ زره پکې نوآوري او نوښت هم پکې راوست؟ نه، اوله کې یو 15-16,000 روپۍ یا 10,000 روپۍ افغانو. زما تقریبا 15 کاله کېږي دلته. 15 کاله نه ډېر وړوکی هلک وم، ګیره مې نو همدغه لګیا یم تر اوسه پورې. بل چا سره دلته شاګرد ولې یا خپل والد صاحب هم هغې سره هم کار کوي؟ والد صاحب هم هغه د خدای وبخښه پک رسېدلی، بیا زه پاتې شوم. داسې تر اوسه نو لاین روان دی. ډېر ښه. نو خوشحاله شولو وروره په لیدو باندې. که هېوادوالو ته څه پیغام لرئ نو کامره ستاسو مخې ته ده. همدغه پیغام ده چې د ځوانانو ته چې وروره بې ځایه مه ګرځئ او بې ځایه دې خواخوا نشې مشې تماشې مه کوئ. خپل تعلیم تربیت وکړئ چې موږ د کراچیوان نه شي. نو ژوندی اوسې وروره. مننه چې موږ سره مرکه وکړه او موږ ته هم وخت. ژوندی اوسې، خیر اوسې. السلام علیکم کاکا. سلام. څنګه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ راځي الله فضل. ژوندی اوسې کاکا. مننه. څومره وخت کېږي کاکا چې دلته په کار باندې مصروف یاستئ؟ 10 کاله کېږي. 30 کاله همدغه یو د رنګ په دوکان کې؟ د رنګ دوکان کې. نو اول چې تاسو دا کاروبار شروع کوو، د ستاسو والد صاحب دا کار کوو یا خپل هم کوم چا سره شاګردي وروسته د هغې نه بیا تاسو دا کار شروع کړی؟ شروع کړی ما پلار یې مړ دی. نه، هغې وخت کې چې تاسو دا کار شروع کوو د هغې وخت دا وخت نه ما خپله شروع کړی. ډېر ښه. نو تاسو اول وخت کې دغه کاروبار د څومره سرمایې نه شروع کړ؟ دا تقریبا چې 50,000 سرمایه شروع شوې. 50,000 نه؟ اوس څومره سرمایه ولرئ چې هغه د
د افغانستان د خلکو په اصطلاح د خپل سرمایه ډیره زیاته ویل هم ښه نه چې بیا مشکلات پیدا نشي نو څومره سرمایه کارونه نشته، کارونه ختم نه وځي، روزګار نشته. هم شي کارونه به هم ښه شي. تاسو ته مخامخ ده نو که لیدونکو ته چې تاسو ګوري څه پیغام لرئ؟ حکومت دی، حکومت نشه خاطره لرو، حکومت کې بد نکوت نه دی. مثال هغه دی دا اچول چپوان پکې نشته، یو سړی خپل روزګار کې خپله غریبي کوي. نو خوشحاله یاستئ تاسو د حکومت؟ حکومت د ښه خوشحاله او کار قوي لري نورم. امین امین. کارونه لږ ذره پکې کم دي خو انشاءالله هغه به هم ښه شي. نور ډېر زیات ښه والی چې راشي او داسې هېڅ حکومت هم داسې نه راځي چې 100% به ښه وي. ورو به انشاءالله خپل مسیر ته ځان سیده کوي او انشاءالله پرمختګ به کوو. بخیر کېږي انشاءالله، ورو خدای ښه کړي. بس ژوندی اوسې. مننه کاکا جانه چې موږ سره مرکه وکړله او موږ ته هم وخت راکړ. په اجازه مخه لیدونکو دلته یو بل ځوان ناست دی، د دې څنګ ته به ورشو چې خبرې به ورسره وکړو چې دا د خپل کار څخه څومره راضي دی. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام ورحمت الله. لیدونکو ته د خپل ځان معرفي کړه. نوم مې چې دی سجاد احمد دی، پېښې او د ننګرهار ولایت. کوم ځای کې اوسېږي؟ بیز کې. نو هره ورځ د بیز نه تاسو څو بجې راځئ د خپل کار د خاطره چې دلته کار وکړئ؟ بس سهار 7 بجې راځو او د ماښامه ځان نه بعد خپلو کورو ته ځو. دغه د کار دپاره راځو، دغه ځای دی کار. مکتب او زده کړې م کړي دي یا نه؟ والا مکتب خو زما خو اخري کال دی، ځم او یو کال مې بعد همدا مې اخري کال دی 12م صنف کې. 12م صنف کې اوس هم رخصتیانې دي؟ نو اوس رخصتیانې دي او شنبې ورځ مکتبونه شروع کېږي. تاسو به سهار د خوا نه مکتب کې یاستئ؟ سهار د خوا نه به دلته څوک کښېني دوکان ستاسو دغه کاروبار ته؟ سهار د خوا نه مې چې دی دلته پلار کښېني او بیا چې غرمې نه بعد زه راشم بیا مې پلار کور ته لېږم او زه دلته ناست یم. او مشرانو ته لږ استراحت ورکوئ، هغوی استراحت ته ضرورت لري. موږ او تاسو ځوانان ستاسو کار به کوو انشاءالله. نو لیدونکو ته که څه پیغام لري، څه ویل که لرئ لیدونکو ته یې وړاندې کړه. لیدونکو تاسو ګوري، بس لیدونکو ته مې دا پیغام دی چې د دې هېواد د بې امنۍ او د هغې دپاره کار ونه کړي او د دې هېواد خلکو ته خدمت وکړي او نه د خلکو چور وکړي یا هغه وکړي. د هېواد خدمت کول چې دی دا په موږ باندې لازم دي، فرض دی. هو، تر څو دا هېواد زموږ جوړ شي. یو بل ورور سره ولاړ سو. ورور به تاسو ته په لومړي سر کې خپل ځان در وپېژني. السلام علیکم، تاسو خاص یې څنګه یاست؟ مننه وروره، ژوندی اوسئ. زما نوم دی ارشاد شراغاز زوی م و د کوم ولایت سره تعلق لري؟ کاموالې. ښه، د ننګرهار ولایت سره تعلق لري. او ګرایي والا هم راغی فکر کومه تاسو پسې. شنبې ورځ د ګرایي والا راځي. کاروبار څنګه دی؟ ښاروالۍ والا خو نو هغوی هم خپل مسؤلیت مخ ته وړي چې ښار پاک کړي تر څو نور هېوادوال چې په دې مسیر باندې رفت آمد کوي او ځي او راځي د هغوی د خاطره باید دا ښار داسې منظم وسي تر څو هغوی په ستونزو کې مخامخ ستونزو سره مخامخ نشي. کاروبار ښه دی، شکر دی، بس مناسب گزاره کېږي. بس دومره کېږي چې څومره ګټې د ورځې چې رښتیا خبرې بس 100 پاتې کېږي، 200 پاتې کېږي، 300 پاتې کېږي، 300 پاتې شي، 1000 پاتې کېږي. خپله ګزاره هم کېږي پکې نه؟ شکر دی، بس ګزاره کېږي. ولې نه کېږي؟ بعضې وخت ډېرې، بعضې وخت لږې، بس شکر به اوس. نو ترکیې ته خو به کوم چکر نه یې تللی چې دغه غوندې ښکاري؟ والا یو 3 ګیمې مې لګولي دي او 3 کې ناکام راغلی. لږ ذره د کاروبار نه د سر وټکوه. زه پوه شم مالدا حتمن دا به د خارج شوقي دا ورور د خارج شوقي خو بس 2 درې دپې لاړلو، بس نصیب هم پکې نه وي راغلو. بس کوم ځای پورې رسېدلی وي؟ ولا دوبیزید ښاره پورې. د ایران مربوط دی د ترکیې؟ ترکیې پولیسو ونیولی؟ ترکیې پولیسو ونیولو او بس هوایي هغه ډیپورټ کړلی یا ردې مرز یې کړلی؟ ردې مرز. خدای دې خپل ارمان ته ورسوه، خو ښه به دا چې خپل وطن ته کار وکړي. همدغلته که لږه یي که ډېره یي همدا خپل وطن به ښه یي.
خپل وطن دی او بس که لږ او که ډېر بس شکر به وباسو. لیدونکو ته څه پیغام لري هغه ته نسبتا د خارج مینوال که نه چې تم خارج ته ورې څوک چې خارج کې اوسېږي په بهر ملکونو کې هغوی ته ستاسو پیغام دی؟ بس پیغام مې دا چې په هر ځای کې بس خدای دې ګل ګلزار لري او خوشحاله لري. بس هر سړی چې دی څوک د مستۍ نه نه تللی بس د مجبورۍ زم در روان زم در روان یم بس ځانونه آماده لرئ بس. مننه ژوندی اوسئ چې موږ ته دې وخت راکړه او زموږ سره دې مرکه وکړله. لیدونکو دلته د برق سامان دکان دی دلته راغلی یاستو د دې استاد سره به مرکه وکړو. السلام علیکم وروره. څنګه یاست؟ صحت مو ښه ده؟ په خیر یاستئ؟ ژوندی اوسئ وروره. مننه. لیدونکو ته دې که په لومړي سر کې خپل ځان معرفي کړئ. صدیق الله پوپلزی یم، د لوګر د ولایت د حضرې اوسېدونکی یم. په ننګرهار کې مې دکان دی. صدیق الله پوپلزی دی. مننه. نو چې راغلی یاستئ ننګرهار ښار مو د کاروبار د خاطره انتخاب کړی دی، نو تاسو سره په دې دکان کې څو رقمه او کم رقم د برق سامان وجود لري؟ هر رقم ترکی، چینی، پاکستانی، ایرانی هر رقم موجود دی. دغه سامان کې بیا نو کوم هغه وسایل قیمته دي زیات چې نرخونه یې جګ دي، کوم سامانونه ارزانه دي؟ ایرانی مال سامان کې ګران دی، هماغه ایرانی اوچت دی، او نور د هغه ګروپونه چې دي ارزانه دي. ایرانی کې کوم سامان بیا ډېر قیمته دی؟ ایرانی لاین چې دی ګران دی، ایران ډېر ګران دی. نور سامان تاسو د کوم ځای نه وښودل؟ دا نور سامان پاکستان نه راځي، دا سوچ ساکټ، دا پټنې، دا شیان پېښور نه راځي. نور پاکستان لاره خو اوس وختونو کې بنده ده. اوس چاینه نه ډېر سامان زموږ راځي، او دا کابل نه. نو د چاینه نه چې تاسو کوم سامان راوړی هغه بیا څومره وخت کې دلته تاسو ته رسېږي؟ د نیم ته رسېږي، نو د 2 میاشتو کې رسېږي. خپله تاسو پسې سامان پسې کوم کس ځئ؟ او تجاران دي، خپل تجاران دلته راوړي. هغوی تاسو ته راوړي، بیا تاسو تجارانو نه اخلئ؟ او موږ تجاران نه. ډېر ښه. نو مننه وروره چې موږ سره دې مرکه وکړله، او که په دې وروستیو کې لیدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني کامره ستاسو. ټول افغانستان دی آباد سي. مننه وروره ستاسو. لیدونکو دلته د یو بل ورور سره مرکه لرو، نو د لرې نه مو لیده چې ګروپونه یې ترمیمول. ودرېږه چې ورور سره مرکه وکړو. السلام علیکم کاکا. سلام په خیر علي وروره، ښه قراري ده. ژوندی اوسئ. مننه. په لومړي سر کې لیدونکو ته که خپل ځان ور وپېژنئ. زما نوم حیات الله دی، د ډرونټیا مرخیلو ریسي اوسېږي. مرخیلو کې اوسېږي؟ ډېر ښه. نو تاسو څومره وخت کېږي دغه کار کې مصروف هستئ؟ یاره 15 کاله کېږي. 6 کاله کېږي چې همدغه د ګروپونو ترمیم او همدغه کار کوئ؟ ځای هم همدغه دی، دا 6 کاله؟ او همدا ځای ده. مشتریان څنګه دي؟ راضي یا نه راضي؟ الحمدلله الله نه راضي و، بس چې الله قسمت کې لیکلي را رسي. بس زه شکر ده چې ستاسو کار هم کېږي. نو یو ګروپ بیا تاسو دلته په 100 روپۍ ترمیموئ بیرته؟ دا ګروپ پورې ده، قسم قسم ده، 10 روپۍ 20 روپۍ. که دغه ګروپ څوک درته راوړي چې دا ګروپ ترمیم کوي دې نه به 100 روپۍ واخلئ تاسو؟ 10 غټې هغه بیا ماشین پورې ده، نو ماشین خرابې، لیزر خرابې، 50 روپۍ 10 روپۍ 80 روپۍ. ښه، ډېر ښه. نو ورځ کې به څومره ګروپونه تاسو ته ترمیم دپاره راځي چې تاسو یې ترمیم کوئ څه اندازتن؟ یاره نو دا معلومات نشته، نو بازار دی، کله یو ورځ ډېرې یو ورځ کم؟ یو ورځ ډېرې یو ورځ کمې، بس چا خبر. او د کاروبار نه څنګه خوشحاله یې، راضي یا نه؟ الحمدلله شکر گزار یم، الله نه ډېر شکر گزار یم. مننه. دا شکر ده چې د خپل کاروبار نه راضي. مننه وروره چې موږ سره د مرکه وکړه. په وروستیو کې که کوم پیغام لري نو لیدونکو ته خپل پیغام وړاندې کړه. پیغام دا دی ورور، پیغام به څه وي، بس هر سړی خپل کاروبار روزګار له راځي، او الله دې بس شکر الحمدلله وطن کې قرار او قراري ده، الله نه ډېر شکر گزار یم. الله دې همدغسې ښه لري وروره چې هر سړی د خپل غریبۍ او غله راځي. مننه وروره.
خوشاله او سپور ودا دا اوس دا ولیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه چې د جلال آباد ښار د برقیانو کوڅه یا کومه کوڅه چې په هغې کې رنګونه خرڅېږي او د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون ترڅنګ کوڅه په دغه کوڅې کې مو تاسو دغه خپرونه وړاندې کړه نو هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ تر څو نورو ته هم ورسېږي او تاسو هم دغه ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ او دغه ویډیوګانې وګورئ مننه خدای پامان